ای د ایمان د مدرسې طالبې پټي پتمنې او مستوري خورکې پترګ مایو کی رپاند دیوي پتوبانو کی محصوري خورکې ای د ایمان د مدرسې طالبې پټي پتمنې او مستوري خورکې پترګ مایو کی رپاند دیوي پتوبانو کی محصوري خورکې د قندوز د اشرف المدارس مدرسې د پتمنو خويندو په نوم سمو د وړاندې بي بي سي رادیو په قندوز کې د نجونو د یوې مدرسې اشرف المدارس په اړه یو لکرکي او دښمنۍ ډک راپور نشر کړ د پتمنو طالباتو پرده او حجاب یې مسخره کړ او دینی علوم یې ترهګري وبلل په دې شعر کې هم هغه موضوع یاد شوې ده په لوپټ دي ژور پام ساتا چیرته سلې درنه لوټ نکړي طلوع اشنا او بي بي سي یادوم یا آزادۍ درنه لوټ نکړي په لوپټ دي ژور پام ساتا چیرته سلې درنه لوټ نکړي طلوع اشنا او بي بي سي یادوم یا آزادۍ درنه لوټ نکړي دا د ایمان او د عفت لوټ ماران چې څوک لار او څوک لبر غلي دستا حجاب پوزړه اورته وي نو ځکه داسې په اشر راغلي دوی چې ځان بولي د بزولا نسله غواړي لمونږ هم بزوګیان جوړ کړي ستر مو مات جامې مو لوټ کړي تر څو رانه لغړ بغړ وحشیان جوړ کړي دوی په خپل ځان دغه کانې کړي دي دوی په جهان دغه کانې کړي دي اوس چې حیوان غوندې لغړ ګرځېږي دوی په انسان دغه کانې کړي دي دوی چې لغړ څخه پرده واخیسته بیا یې له شرق څخه حیا یوړه ترکۍ مېرمنې سر تورې کړلې او له عربو یې عبا یوړه اوس د فاتح د سر زمین تور ساري د اروپا په محفلو کې ګرځي د سلطان قطز د وطن پیغلوټي لوچې لغړې په کوڅو کې ګرځي پام کوه پام چې نوبت ستا راغلی ای د احمد ای د نازو لورې ای د ایمان د مدرسې طالبې ای د عفت ای د ابرو لورې ای د ایمان د مدرسې طالبې پټي پتمنې او مستوري خورکې پترګ مایو کی رپاند دیوي پتوبانو کی محصوري خورکې پام د قران لمن پرې چې نګدي پام د ایمان لمن پرې چې نګدي ازمن تیریږي ورخطا چې نشي د اطمینان لمن پرې چې نګدي ډېر بدی پام وي د حیا په جوهر د پد حجاب در نبی قدر نشي
همدا دی آب دی ملغلری خور کئی گور دا آب در نبی قدر مشی لهر خوا دا نظر غشی اوری پام چه دا طولو پو هدف کی اوسی که غاڑی